په دې وجاړو چې زنانه بې حیا شوي دي که په دې وجاړو چې هلکانو نه جنکۍ جوړې شوي او هلکان میکپ یې کوي هلکان لنډې تنګې جامې اچوي هلکان ګډېږي هلکان ځان سینګاروي دې لپاره چې څوک راباندې مین شي نو کوم ته وجاړو او په کومې باندې خبرو که زما دا خبرې غلطې وي تاسو راته وایئ ستا دا غلطې چې مونږ خو دا نه دي لیدلي که داسې څوک یې چا نه یې لیدلي ودې وایي ما ته که چا نه یې لیدلي یو کس ومي نو ما ته دا ووایه چې راته چې کومې خبرې کوې دا په پښتنو کې د څه رشتي دي بله خبره ده د پښتو کې متل وي نادیده چې پدیده شي رڼا ورځ پې توره شپه شي دا چې اخې مخې د انټرنېټ او دا شینې مینې د پښتنو نه ولیدلي دی نورو قومونو پخوا لیدلي موږ لږ لیټ ولیدو نو چې لیټ ولیدو اوس د هغه پخوانی زور به تم ټول وباسي که ځکه چې لیټ یې ولیدو او دا شی د انګریزانو جوړ کړی هغو له توجه نه ورکوي ګوري ورته نه خپل کار پې کوي بس نو دا ټکنالوجي د هغوی د قبضې لاندې ده موږ د ټکنالوجۍ په قبضه کې انګریز ګورې په ټکنالوجۍ ځان داسې نه خرابوي چې خپل هر څه پې تباه کوي هغه ټکنالوجي دوه کارونو دپاره ساتي یو په خپل کار کوي دنیا کې پې مخکې روان دی دویم چېرته کله نه کله ټایم پاسې کله نه کله ایسې ټک وګوري صحیح خو موږ خو وایو چې موږ دا شی لیټ موندلی دی موږ به اوس صبر وکړه دوړم د لتیني پسې ولي پرېږدي ځکه چې غریزې علاقې د هغوی ته چې انټرنېټ ورته اوس هم لا صحیح نه دی رسېدلی هغوی ته چې رسېدو نو دنیا کوم ځای ته رسېدلې نو اوس خو به دا دغه کمی خو به پوره کوي نو تباه و برباد شوی دی دراس مدار ته ډېره اهمه نقطه مې درته وویل دا د یادولو ده چې دا غیر مسلمه ټکنالوجي د دوی په قبضه کې ده او موږ د ټکنالوجۍ په قبضه کې یو چې کوم طرف ته متاوي